حدیث مبارک کې راځي یو ځل صحابي خپل لور د لاس نیولې و او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو. وی د الله پاک پیغمبر دا زما لور د خو زما خبره نه مني. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل څه خبرې دي نه مني ته ورته څه وایې؟ وی د الله پاک پیغمبر زه دې ته وایم چې نکاح وکړه دا د نکاح نه انکاري ده، خبره مې نه مني د الله پاک پیغمبره. نبی علیه الصلاۃ والسلام دغې جینۍ ته وفرمایل وی د خپل پلار خبره ومنه که نه، دی چې څه وایي هغه وکړه که نه، ته ولې د خبره نه منې؟ دغې جینۍ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل وی زما دې په هغې ذات باندې قسم کم ذات چې ته رښتینی پیغمبر جوړ کړی او موږ ته یې رالیږلی، زه به تر هغې پورې نکاح ونه کړم تر څو چې تا ما ته د خاوند حق نه دی بیان کړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات هوښیار و، په مخ د ځمکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شانتې هوښیار انسان نه دی تیر شوی. نبی علیه الصلاۃ والسلام پوه شو چې دا جینۍ دا زنانه چې دا لږه زوروره ده، دا لږه تیزه ده، ځکه د نکاح نه انکاري ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی د خاوند حق په تا باندې دا دی، کو چېرته د خاوند دا جسم د وینو او د زوو او د دانو ډک شي، د خاوند دا بدن د دانو ډک دی او د هغې نه وینې بهیږي، د هغې نه زوي نونه بهیږي او ته شروع شي د هغه دا ټول بدن په خپله ژبه باندې وسټي او صفای کې، بیا هم ته د خاوند حق نشي پوره کولی، بیا هم د خاوند حق نشي پوره کولی، په تا باندې د خاوند دومره لوی حق دی. دغې جینۍ ورته وفرمایل د الله پاک پیغمبر زه به بیا چېرته نکاح ونه کړم، ځکه د هغې په ځان باندې یقین و چې زه د خاوند حق نشم ادا کولی، سبا به ګناهګارېږم، ډېر غټ ګناه به رانه کېږي. وی د الله پاک پیغمبر زه چېرته هم نکاح نه کوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام دغې صحابي ته وفرمایل وی په خپلو جینکو باندې د نکاح دپاره زور مه کوئ. د دې حدیث مبارک نه خو یو د خاوند حق هم معلوم شو چې د خاوند څومره لوی حق دی، خو دویمه خبره ته دا معلومه شوه چې یوه جینۍ عاقله د لیونۍ نه ده، بالغه د ماشومه نه ده، د هغې نکاح ته په زور نشي کولی، بلکې د هغې اجازت پکې شرط دی، د هغې اجازت پکې شرط دی، د هغې نه به تپوس کوي.